السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 27 جون 2023 دی د 11:30 بجې د ماسخوتن 11:30 بجې زه نن ټوله ورځ بهر وم چېرته چا سره مې وعدې وې سهار نه هلته وم تقریبا نیمه ګنټه وشوې زه کور ته راورسېدم په لاره باندې مې دغه ګونګوټ کذاب کلیپ واورېدو یقین وکړه ټولې په شو کې اوبه ولیدې اخوا دېخوا یې کړي دي دا ځل به تاسو د هغوی هغه عاجزي کتلې وي او دغه بدزباني هم کړې بدزبانه خو دی دغه خبیث ځکه چې په خپلو ټولو ځګونو کې دی لګیا دی په احنافو پسې علمای دیوبند پسې بکواسات کوي ځای په ځای باندې نو بهرحال په نوي کلیپ کې چونکې اول خبره د سر نه شروع دا وه شاید چې مخکې کلیپونه زما بعضې چا نه یې اورېدلې خبره ذهن کې را نه شي دې وجې نه زه دوباره وضاحت کوم د چیلنج ورکړی اول نمبر چیلنج د دا و چې احناف دیوبندیان مونږ سره په قاعدو باندې کله مناظرې ته نشي تیارېدی دغه عمره خبره یې کړې وه ما د هغې جواب ورته ورکړو چې بسم الله وکړه مونږ هم د خدای نه په اسمان غواړو چې الله هم په ځمکه راکوي زه خو به شکریا ادا کړم بسم الله وکړه میدان ته راشه یوه عقیده د علمای دیوبند چې تا ته کفري شرکي ښکاري سخته درته ښکاري را میدان ته که الزام منه لګې چې واقعي زموږ عقیده وي دویم نمبر زه به ستاسو د اهل حدیثو یو عقیده میدان ته کم په یو مجلس کې به په دې باندې مناظره کوو دواړه دې هغه بالکل هیری د هغې نه تښتي دویم نمبر د ویلي چې الحمدلله زموږ د غیر مقلدو عقاید بالکل صحیح دي برابر دي ما ورته ویلو میدان ته ستاسو عقاید تاسو ته ښیم چې څومره کفري شرکي دي د هغې نه مو وتښتېدو بزدله دومره دی چیلنج دې ورکوو اوس پرې ټینګېدی نه شي دریم نمبر د ویلو چې موږ له بدعاتو نه پاک یو ما ورته ویلو چې در پکې د 50 نه زیات بدعات حسابو میدان ته راشه ته ثابت کړه چې دا ته وښایه چې دا بدعت نه دي زه به درته په قرآن سنت سره انشاءالله ثابتوم چې دا بدعت دي دی هغې نه وتښتېدو د هغې جواب ما ته نه راکوي بل کلیپ کې دی څه وایي زیاته خبره راړئ 27 جون په ځای ویلي چې 26 جون دی دې کې خطا شوی دی او دا په ده باندې روب دی حالانکې چونکې دا کلیپ ریکارډ شوی و په 26 جون باندې بیا چې تیار شو میډیا ته راغی نو 27 جون خدای قمقل دومره دی تاریخ خو زه هغه ویم کوم وخت زه کلیپ ریکارډ کوم بیا هغه تیارېږي میډیا ته راځي خامخا هغې کې ټایم لګېږي او دویم دی وایي چې دی موږ نه ګبراو شوی ته ویرېدلی ستا نیکونه ما نه یېرېدلي دي تښتېدلي افضل سلفي هغه ویډیو ته وګوره چې په نیمه کې کتابونه واخلي میدان مناظرې نه تښتي خلک پسې چغې وایي خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره هغه شرمونه تاسو هیر دي او مناظرې خو زمونږ خوراک دی الحمدلله دا خو تاسو یې چې لینګي ملته رپېږي مناظرې واخلئ زما ژوند او زندګي د مناظرې سره وشو الحمدلله مناظرو سره مونږ مناظرو نه تېښتې والا نه یو الحمدلله باګنې والا نه بګانې والې دا زمونږ تاریخ دی الحمدلله دویم نمبر دی وایي ما ته وایي تر مبادیاتو نه تېښته کوي ظالمه زه د مبادیاتو نه تېښته نه کومه ته غلط شرایط لګې په هغې سره ما ته پته چې د مبادیاتو په مجلس په ذریعې سره ته مناظره ختمول غواړې زه دغه نه غواړم تر اوسه پورې ستا مشرانو ما سره مناظرې شوي تقریبا د 30 نه زیاتې خو به صرف د تاسو شوي 50 نه زیاتې ټولې چې راجمع کړي یو چا دا شرط نه دی لګولی چې ته ما سره مبادیاتو ته کښېنې دا تر څه لپاره لګې دې لپاره لګې چې ته هلته دغسې یو خبره جوړه کړې چې په هغې سره مناظرې مجلس ختم کړي او تا په خپل کلیپ کې وم ویله چې موضوع پلانکی شو دا نور څیزونه په ټلیفون ته یې نو بیا د مبادیاتو مجلس ته کوم ضرورت شو زما اوس ته چې څه کول غواړې څه قسمه تبوسونه کول غواړې څه قسمه ته ګرفتونه کول غواړې انشاءالله مناظرې میدان کې ما ته په یو بل کوو تنقیحات هر شی دا به کوو په مبادیاتو کې تر دغه مبادیاتو په نوم باندې تېښته کې دې وجې نه موږ دغې ته توجه نه ورکوو دریم نمبر د ویلي چې انفن فی الماء وایستن فی السما دا حمزه وصلي ده او دا غورځېږي ما ورته ثابته کړې وه 4 دلایل مې ورته پیش کړي چې دا حمزه وصلي نه ده حمزه قطعي ده دې هغې د مور د پیو په شانتې حلال وګڼل او تېره یې کړل هغې باندې رانغلم زه دا نه چېړم ده ستا پلار هم دا نشي چېړلی بې ما نه مطالبه کړې وه زما یو جواب دا و چې نفات العرب ټولې نسخې راواخله څومره زموږ په دا بري صغیر کې چاپ دي په ټولو کې د حمزه د لاندې کسره راغلې ده د ما ته ویلو یو وخت یې خندا یم کړله په هغې کې ما د دې نه مخکې کلیپ د دې نه مخکې پوسټ په لاره باندې د خپل پیج نه ورکړو اډمین ته مې وویله دا راواخله طلبو ته مې لایبرري نه راواخلئ ما ته راولېږل حق ما ورکړي دي انشاءالله په دا کلیپ کې به تاسو دوباره ګورئ د یو کتاب مطالبه کړی ما شپږ ورته دلته پیش لله چې په دې ټولو کې د حمزه د لاندې هغه کسره راغله نو په کار دره چې اوس توبه وباسي بیا دغومره لوی لوی دعوې نه کوې کم از کم دریم نمبر دی بیا ما ته وایي
وایي ما چې چیلنج دی وایي ته ما ته وایي چې تا چیلنج راکړ نو چې ما چیلنج درکړی دی نو استمداد من الاموات موضوع متعین ده که نه ته راشه میدان ته اصل کې ته چې موږ څلور پیرې چیلنج کړی هغه وخت زما سره سماع الاموات عند القبور باندې لګیا وي د امام بخاري رحمه الله په حدیث لګیا وي انه لیسمع قرآن عالم تاویل داره قرآن نه خلاف دی ما په هغې چیلنج کړی وي چې سماع الموتا په موضوع باندې الموتا عند القبور بسم الله وکړه میدان ته راشه څلور پیرې مې چیلنج کړی وي ته رانغلې د دې نه مخکې په بله موضوع تقلید په موضوع باندې چیلنج وکړو ما پې جواب درکړو بلکې ته مې چیلنج کړی ته پې رانغلې دا ځل تا په یو موضوع باندې چیلنج نه دی کړی تا ویل چې د علمای دیوبند زموږ سره د عقایدو په موضوع نشي کېناستی کذابه دروغګوره حافظه نه باشد اقه حالت دی ستا خو تر خبرې نه خو ټول خلک ستا بېبسي ګوري څلورم نمبر دی وایي ما ته وایي چې په استمداد به مناظره وکړو د هغې نه وروسته بیا چې کله مناظره وشي بیا به مخکې خبره وکړي سلفیانو په عقایدو بحث کوو که نه بزدله خو دومره بې غیرته خو دومره چې په خپل دعوې هم کوي زموږ عقاید صحیح دي بیا تېښته هم کوي که ستا عقاید صحیح دي ته ولې هغې نه تېښته کوې باقي دا ته په ما باندې استمداد من الاموات ګوره په دې خبره ځان پوه کړه د مړو نه مدد غوښتل که استمداد ته په معنی د توسل سره اخلي یا په معنی د استشفا سره اخلي نو هغې باندې بیا خبره کېدای شي ما ورته بیا وکړو خو دویم نمبر کې ته استمداد دا معنی اخلي چې د مړو نه مدد غوښتل نو د یاد وساته مافوق الاسباب د مړو نه غوښتل یا د ژوندو نه غوښتل موږ د هغې نه یو قایل دغه شرکي عقیده ګڼو څوک چې د قایل مشرک دی کافر دی امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر صاحب الله په دې مستقل کتاب لیکلی دی زموږ کبیرو په مستقل علماء دیوبند په ټولو کتابونو کې د دې وضاحت شته زما ور باندې مقاله شته د سیبیانو سره به زما مناظره شوې ده که یو څیز زه نه یم قایل ته په ما الزام لګوې څه فایده خو د غیر مقلدینو کم از کم 2 درجنه کتابونه درته زه پښودی شم چې دغلته د استمداد لفظ دی د غیر الله نه مدد غوښتلو الفاظ موجود دي خو چلو هغوی هلته په معنی د مدد غوښتو سره دغه الفاظ نه دي راوړي په معنی د توسل سره راوړي په نورو سره ستا په شان د جهالت موږ نه کوو چې هغه په دې باندې عمل کوو په زور د چا عقیدت یې جوړه کړو خو بهرحال که زړه دې کېدو انشاءالله استمداد که په معنی د لفظ مشترک دی که هغې نه ته مراد هغه توسل اخلي استشفا اخلي بسم الله وکړه میدان ته بې راشي باقي د مړو نه مدد غوښتل هغې زه نه قایل یم نه د علمای دیوبند عقیده ده لهذا بېځای الزامات مه لګوه مخکې دی وایي موضوع استمداد من الاموات شوه نور هر څه په موبایل ته یې کوو ما درته ویله چې ګوره موضوعات بدلوي په یو مجلس کې که تا زموږ په هغې اول کول غوښتل بسم الله کول به ټایم مقرر 2 غنټې یا 2 نیمې غنټې په یو مناظره په هغې کې به نیمه غنټه وقفه وکړو بیا په دویم موضوع باندې ستاسو په هغې باندې به شروع کړو موضوعات بدلوي تېښته به نه کوي بله مخکې نه متعین کوو دویم نمبر استمداد په حوالې سره ما ته تفصیل وکړو که ته دغه مراد اخلي د هغې موږ نه یو ښایي الزام په موږ مه لګوه دا ته ما اول کلیپ کې ویلو چې الزامات به نه لګې بیا مخکې دی وایي دعوه جواب دی کې ډېرې خبرې وي دغه ما ته پته راشي چې دا دعوه جواب دی په 10 کالو کې نه کېږي مبادیت ته چې ته راشي د دې وجې نه مناظرې میدان نه تېښته کې موضوع به متعین کړو یو موضوع تا متعین کړل استمداد من الاموات چلو بسم الله وکړې استمداد نه که ستا توسل مراد وي استشفا مراد وي زه قایل یم خپل اصولو کې دننه زه به درته بیا خپله عقیده ویم زما دا عقیده ده په دې د شرایطو سره زه قایل یم زه دویم عقیده ستا به ووایم چې 2 عقاید به د هغې لپاره متعین کړو که نه یې تیار دغې ته کل کرتوبه وباسه بکواسات بیا نور مه کوه ګونګوټه موږ دې پېژنو نو ستا ټول ریکارډ موږ سره راسره دی خو موږ نه غواړو چا ذاتیاتو باندې خبرې وکړو د عبدالرشید توحیدي صاحب ستا ټول څیزونه موږ ته رالیږلي ستا ټول ریکارډ یې راته رالیږلی خو زه دا نه غواړم چې په میډیا یې راولم نور شکل ته دې وګوره نور هر څه نه د تا خبرې خو بهرحال هغه پرېږده ګونګوټه سپي په شان تېرې خوله نیولې ده هلته د بېبسۍ د دغومره اظهار کړی دی دغومره چې یقینا په د حمزه وصلي کې خو دومره ستا د غرور ختم شو که نه ستا ګونګوټه چې هغه حالت دی څه د سپي په شان دی سړی عجزه شي خوله راوباسي او دقسې هغه دغه کېږي هغه حالت دی ستا باقي دا ده نور دې په ظلم بکواسات کړي کریم دې ختم کړل پلان کې بلکې الحمدلله ما هم ټوله دنیا پېژني تا هم پېژني زه تر اوسه پورې کریم پېژنم نه کریم مې لګولي نه دي خو بهرحال دې خبرو ما ته وضاحتونه ضرورت نشته ته خپله منحوس خدای پیدا کړی او شکل نه دي پرشتو کړه کړې ده نو بس ته چې دغه بکواسات ونه کې نور بس کې بهرحال زه بیا درته خبره در یادوم 3 خبرې دې کړې دي تېښته مه کوه تا ویلي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ګوره د قرآني آیات مصداق ګرځېږي دلته تا ویلو زموږ دیو په عقایدو نه تیارېږي موږ ورته ویل بالکل موږ تیار یو عقیده ستا متعین کړو یو زما متعین کړه چې شرکي درته ښکاري بسم الله وکړه میدان ته پرې تا ویل زموږ سلفیانو عقاید ټیک دی د غیر مقلدو بسم الله وکړه میدان ته پرې راشه زه درته غلط ثابتوم د قرآن سنت د خلاف تېښته پرې مه کوه درېیم تا ویل مونږ کې بدعت نشته ما درته 50 نه زیات بدعت په تاسو کې شمارم تېښته مه کوه رسپي په شان ټوپونه مه میدان ته پرې راشه باقي خوا دې خوا مه کوه که واقعي بحث کولی شي واقعي د نر بچی موضوع متعین کا د دې طرف نه ورته زه موضوع متعین کړم دا ویلې 4 افراد به 4 چلو دغه در سره منو باقي د زیم ټیم تاریخ دا 3 خبرې دي دا په موبایل باندې ته کو ان شاء الله ورځ کو دغه ته تیاری ما ته جواب راکړه ورنه سبا نه بیا زموږ بار سره مکمل چوټي شي سورځي به چوټیانی د اختر د پاره زه بیا په منډو ترلو یم که دغه کولی شي جواب راکړه زه د هر څه درته ملتوي کوم ان شاء الله مناظره مخکې جوړو که دغه نه تیار مخکې په ظلم بکواسات مه کوه
فضوله سي قصې مه کوه که هر چرته غیر مقلد ته هم دا سړی کنټرول کوي یو ځل بیا د میدان ګرمول غواړو چې میدان ګرم شو بیا به درته هغه سبق درکوو څنګه چې مخکې درکړی انشاءالله العزیز بیا به زموږ نه محفوظ کېږئ الله تعالی د دغه ګونګوټانو نه د دغه منحوسانو نه د دغه بد مذهبه نه د دغه بد عقیدې خلکو نه د امت مسلمه حفاظت وکړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته